السلام علیکم دوستانو ویلکم ټو انګلیش وذ ولی نن به موږ تاسو دبليو ایچ کوېسچن زده کوو. دا هغه سوالونه دي چې دبليو ایچ کوېسچن سره شروع کیږي. کوم دي راځي چې شروع کړو. نمبر 1 کې what معنا س. what are you doing تاسو س کوي. نمبر 2 who معنا څوک. Who as your best friend ستاسو نږدې ملګری څوک دی. نمبر 3 where معنا چیرته. where are you going to school تاسو ښوونځي ته چیرته ځئ. نمبر 4 why معنا ولې. why are you late تاسو ولې ناوخته کړه. نمبر 5 whom معنا د چا د پاره موږ استعمالو. For example, whom do you want to meet تاسو چا سره ملاویدل غواړئ. نمبر 6 which معنا کوم یو. For example, which color do you like کوم رنگ تاسو خوښوئ. نمبر 7 how WH question نه دی او WH question ګڼل کیږي. For example, how old are you ته څو کلن یې. نمبر 8 when معنا کله. څنګه موږ جمله کې استعمالو. when do you go to school ته سکول ته کله ځې. نمبر 9 whose معنا د چا. For example, whose pen is this دا قلم د چا دی. مو کو خوښ شوي نو لایک او کمنټ او سبسکرایب مو هیر نشي. تر بله ویډیو الله فامان.